د ګوادر د ډونګو اوبو ساحل په تجارتي ډول مصروف او مهمه درې علاقو په تیلو مالداره منځني ختیځ، مرکزي ایشیا او سویلي ایشیا په منځ کې پروت دی. د بلوچستان په ساحلي ښار ګوادر کې چین په خپله سرمایه‌کارۍ په بحیره عرب یو داسې بندر په جوړولو لاس پورې کړی دی چې پکې د تجارتي سامان د وړلو راوړلو لپاره د سهولتونو په لحاظ به نړۍ په لویو بندرونو کې شامل وي. بیجینګ ګوادر ساحلي ښار ودانۍ باندې د پاکستان چین اقتصادي راهدارۍ په ترڅ کې لاس پورې کړی چې په سیمه د سیپیک په نوم هم پیژندلی شي. په کال 2015 کې دواړو ګاونډي هیوادونو په دې منصوبه کار شروع کړو چې د 15 کالو منصوبه ده. د دې لاندې به سړکونه، د اورګاډو لارې، بجلیګرې، مواصلاتي او صنعتي مرکزونه جوړیږي چې د ډومبو اندازو تر مخه به پې 46 میلیارډ ډالر لګښت راځي. د دې منصوبې مقصد د چین غربي سیمو له نړیوال تجارتي منډو ته د ګوادر په ذریعه لار ورکول دي. په پاکستان کې ډیر خلک په دې یریږي چې چینی تکړه مزدوران، انجینران او کاروباریان به د دې لارې جوړېدو پس د سیمې مخه ونیسي او په نتیجه کې ځایي کاروباریان او مزدوران به زیانمن شي. خو دوستین خان جمالدینی کوم چې د ګوادر په ساحل انتظامیه کې لوړپوړی چارواکي دی، وایي دا خبره حقیقت سره سمون نه خوري. نوموړی وایي په ساحل کارکوونکي مزدورانو کې 65% برخه د پاکستانیانو ده او چینیان ټول ټال 300 پورې دي. د ګوادر په ساحل زیاتره آبادی کې چینی ټکنالوژي په کار شوې چې په نتیجه کې غټې ودانۍ په میاشت 2 کې ودرېږي. موږ داسې د کولو توان نه لرو، خو بیا دې سره چینی ټکنالوژي پاکستان ته را روانه ده، کوم سره به چې په دمه پاکستان کې د چین د موجودګۍ ضرورت هم بیا پاتې نشي. د چینی سون واردات یا درآمدات او نور تجارتي مال به ګوادر کې په ټرکونو اچول کیږي او غربي چینی ژینګیانګ ایالت ته به د کراکورم لوی لار په ذریعه وړل کیږي. چارواکي ګمان کوي چې د 15 کالو کې به ګوادر د سویلي اسیا لوی د سمندري جازونو مرکز جوړ شي. هر کال به په دې ساحل 14 میلیونه ټنه تجارتي سامان زی راځي او د کال 2013 پورې به هر کال په دې ساحل د 400 میلیونه ټنه تجارتي سامان وړل راوړل کیږي. د سیپیک معاهدې په لار کې د ګوادر نه د چین پورې په ځینې لارو د هند اعتراضات وو او امنیت په مد کې هم دغلته خدشات اوس هم موجود دي او دا یو غټ چیلنج دی. د سیپیک منصوبې اعلان ته د پاکستان قریبا ټولو پاټو هرکلی ویلي، خو وروستو د دې تفصیلات خپرېدو د غربي تاریخي لار پر ځای دا د پنجاب ایالت اړخ نه شرقي لار خپلولو او ټول ترقیاتي منصوبې یا د صوبې په جولای کې غورځولو پر سر خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبې سره تعلق لرونکي مشرانو په دې خپل اعتراضات شروع کړل. دوی وایي پنجاب ایالت په سیپیک منصوبه کې ځان ته ترخص وخلې او وړو صوبو ته په دې منصوبه کې هیڅ ګټه نه ده ورکړې. د پاکستان پخواني وزیر اعظم ښاغلي نواز شریف 2 وار په دې اړه ټول ګوندیز کانفرنس رابللې او د صوبو اعتراضات ختمولو لپاره د یوې کمیټې جوړولو اعلان هم کړی. خیبر پښتونخوا ایالت کې واکمن تحریک انصاف ګوند، دغلته جماعت اسلامي او عوامي نیشنل ګوند بشمول د بلوچستان نیشنل پارټۍ مینګل سیاسي ډلې د خپل خوانه هم ټول ګوندیز غونډې رابللې. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ډلې دا تاثر هم رد کړي چې ګنیکار خالی په ختیځه لار روان دي او غربي لار کومه چې زیاتره د پښتنو په سیمه تیریږي نظر اندازه کړی شوی. چین هم ویلي چې را روان کال 2018 پورې به په غربي لار باندې کار سرته ورسي. ګوادر 2 ساحلونه بحیره عرب او خلیج فارس یوځای کوي. دغلته زیاتره ځایي مچیماران د پیړو راهیسې د میانو ښکار کوي. د ګوادر غریب علاقې مچیماران چې کار یې عمر لا بیړۍ یا کشتۍ جوړول او میان نیول پاتې شوي، وایي هیله لري چې ساحلي ښار مکمل کېدو سره کېدلی شي چې دوی ته د روزګار نوې موقع هم په لاس راشي. د ګوادر اوسیدونکي اوس هم د اوبو او د بجلۍ نشوالي سره مخ دي او هیله لري چې کېدی شي چې د دوی دا کړمې په راتلونکي کې ختم شي.